کسان راشي وظیفې غواړي وي زه په سخته کې دا یو وظیفه ده یادی کوي دا وظیفه ده او د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه ده حدیث کې راځي امام بیهقي راوړی دی اول بیر به اکثر ملګري اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ثلاث منجیات درې خبرې انسان له نجات ورکوي نجات د ګناهونو نه نجات د سختو نه نجات د مصیبتونو نه یاد کوي دا حدیث درې کارونه نجات ورکوونکي دي یو خشیت الله فی السر والعلانیه د الله نه په پټ هم یریده په ښکاره کې هم یریده د الله نه په پټ یریده ګوره ډېر ګران کار دی ښکاره یریده د الله نه اسان کار دی خو چې یوازې یو د الله نه یریږي دا ګران کار دی چې هېڅوک دې خوا کې نه یو تر الله نه یریږي دویمې ذکر کړی دی والعدل فی الرضا والغضب او عدل او انصاف کول په غصه کې او په رضا کې رضا کې خو سړی عدل کوي خو چې سړی غصه او د عدل او انصاف کوي دا ګوره ګران کار دی خیال هم دی دې ته که نه دریم کار دی والقصد فی الغنا والفقر او میانه روي اختیارول په غریبۍ کې هم او په مالدارۍ کې هم په اخلاقو کې میانه روي که غریب دی او که مالدار دی اخلاق یې مزدار دي په خرچه کې میانه روي که غریب دی او که مالدار دی نو څو کارونه دي کم کم دي الله نه په پټو په ښکاره یېرېده بس بل څوک عدل او انصاف کول میانه روي کول په غریبۍ او په مالدارۍ کې ښه دا خو دنیوي فایدې دي چې تا ته د یرې میلاویږي د الله نه اخرت کې هم ګټې فایدې دي د الله د عرش په سوري کې ودرېده حدیث خو تاسو بار بار اورېدلی که کم حدیث دی اووه قسمه خلک به د عرش په سوري کې ولاړي بارک الله فیک او دا حدیث بار بار بیان شوی دی صحیح بخاری کې دی یو هغه حدیث دی یو هغه کس دی ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه یو سړی د الله ورته یاد شو ځان له ناسو نسي چلو شو سترګو له یې اوښکې لاړې دې کې دویم هم بل کس دی بل کم یو دی د اوو کې نه 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 ټول هم ذکر کړو څوک پاتې شو بارک الله فیک هغه مسلمان چې یو نسب او ښایست والا زنانه وله د زنا دعوت ورکړي او دی ورته وایي انی اخاف الله زه د الله نه یېرېږم عرش په سوري کې قیامت په ورځ موږ ټول امن او امان غواړو که نه غواړو د الله نه په دنیا کې یېرېږه په آخرت کې دله امن درکوي او دا حدیث یاد که امام ابن حبان راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي وی الله وی وعزتي زما دی بخپل عزت قسمی زه بخپل بنده باندې دوه یرې او دوه امنه نه جمع کوم یاده کړئ دا مثلا دوه یرې دوه امنه پې نه جمع کوم څنګه اذا خافني فی الدنیا چې په دنیا کې را باندې دنیا کې رانه ویریږي امنته یوم القیامه آخرت کې ول امن ورکوم آخرت کې بیره نه راولم ولې دنیا کې یېرېدلی دی الله وایي دوه یېرې زه په چا نه راولم چې په دنیا کې رانه ویرېدو په آخرت کې ول امن ورکو واذا امنني فی الدنیا او چې په دنیا کې رانه په امن کې ونه یېرېدو رانه اخفته یوم القیامه په قیامت کې یېروم یعنی داسې نشي کېدی چې دنیا کې هم امن آخرت کې هم امن ځکه چې هلته الله دوه امن هم نه راولي یو امن دی یو یره ده و ستا مرضي ده چې کوم ځای کې یره غواړي او کوم ځای کې امن غواړي که په دنیا کې د الله نه ویرېدې آخرت کې امن دی او که په دنیا کې نه یېرېدې او په امن سره دې ژوند تېرو آخرت کې یره ده بیا نور زما ستا مرضي ده موږ ته خو رسول صلی الله علیه وسلم خبر راورسول د الله نه یېرېده د اور نه نجات دی په آخرت کې حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی دی لا يرج النار رجل بكى من خشية الله کم سړی چې د الله د یرې نه جړلی دي دی به چېرته هم جهنم ته نه شي یو وخت کې تلی شي حتى يعود اللبن في الضرع تر دې چې
پی د څاروي غولانځې ته واپس شي نه واپس کېږي. نو معنی دا شوه چې کوم سړی د الله د یرې نه جړېدلی دی دی چرته هم جهنم ته نیسي. څومره لوی فضیلت دی. خو دا اوښکې هسې نه تویېږي. ګورې اوښکې کله تویېږي چې له الله نه ویېرېږي. ها بله واوره، دا امام ترمذي حدیث راوړی دی. رسول الله وسلم وایي عینان لا تمسهما النار، دوه سترګې دي چې الله په اور حرامې کړي دي. عین بکت من خشیة الله، هغه سترګې چې الله د یرې نه جړوي. وعین باتت تحرس فی سبیل الله، او هغه سترګه چې د الله په لار کې څوکۍ یې کړې ده، د شپې خوب نه دی کړی. د الله نه یره په دې سره د الله مغفرت او رحمت ته حاصلولی شي. هغه حدیث خو تاسو ته به یاد وي، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. موږ څه زبیرې بیان کړی چې بني اسرائیلو کې یو کس و، رسول الله وسلم وایي الله وله ډېر مال ورکړی و. چې مړ کېدو بچو ته یې څه ووایي؟ ما به وسېځئ، ما وسېځئ داسې ورته ووایي؟ نه، د اول نه داسې وایي چې ما به وسېځئ؟ نه، وایي چې زه مړ شم ما به وسېځئ. ما هغه څه ویلي وي هغه بچو ته چې ما به وسېځئ. ژوندی سړی خو نه شي ویلی، داسې چې تعبیر او خبره کوي پوره کوئ. هغه ویلي چې کله زه مړ شم نو ما به وسېځئ. نو چې ما به وسېځئ نو بیا به څه چلو کوي؟ بیا به دا ایرې راوالی او په هوا کې به یې والوځوئ یا دریاب ته به یې غوځار کړي. الله وی راجمع کو مرګ نه بعد بچو دغه شان چلو. بیا ورته الله وی ولې دې دا کار وکړو؟ وایي مخافتک، ستا د یرې د لاسه مې یېرېدم. رسول الله وسلم وی الله پرې رحم وکړي زه چې دومره یېرېږي. یعنې د الله نه یره د الله رحمت پې ته حاصلولی شي. چې د الله نه یېرېږي الله به د باندې رحم کړي. چې د الله نه یېرېږي الله به درنه راضي کېږي. قرآن کې سورة البینه اوس ما په منځه کې ووایي الله وی رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د جنتیانو باس کوي، وی د دوی نه زه راضي یم او دوی زما نه راضي دي. ذلک لمن خشی ربه، دا نعمت هغه چا ته میلاویږي چې د خپل رب نه یېرېدلی. الله وی الله دې سره هر چا نه راضي کېږي. د چا نه الله راضي کېږي؟ چې د الله نه یېرېدلی. جنتیان چې جنت ته لاړ شي که نه، د دوی حوار الله را نقل کړی دی، د دوی خبرې اترې چې جنت کې به دوی یو بل سره خبرې اترې کوي. جنتیان دغه به ډېر ناشنا وښي الله دې موږ ته هم نصیب کړي. د دنیا باس به کوي، د دنیا ده نو یو خبره به پکې دوی یو بل ته دا وایي وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. الله وی د یو بل سره به خبرې اترې کوي، تپوسونه به کوي. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. یو بل ته به پکې دا وایي وایي دنیا کې ګورې موږ سخت یېرېدو د الله نه. معلوم دی موږ دنیا کې د الله نه ډېر یېرېدو. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. نو الله په موږ رحم وکړو نو د هغه ګرمې سیلۍ والا عذاب نه یې موږ بچ کړو. ولې بچ کړو؟ الله نه یېرېدو. ګوره جنت کې وی موږ به د الله نه یېرېدو. د الله نه چې یېرېږي هغه صبر ته میلاویږي چې بس دې سترګې یخیږي. لکه ګوره الله د مؤمنانو شان بیان کړی سورة السجده کې، وایي دوی د شپې ډېر کم اړخ لګوي. د شپې ولاړې الله ته یدعون ربهم، دعاګانې غواړي، خوفا و طمعا، یریږي امید ساتي او څه چې الله ورکړي د هغې نه خرچه کوي. نو بیا الله وایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین. یو نفس تم دا پته نشتی چې الله د ده دپاره کم کم نعمتونه تیر کړي دي د کمو د لاسه چې به د سترګې یخېږي. دا چې د شپې ولاړ دي ولې ولاړ دي الله ته؟ یریږي که نه؟ د هغه یرې د لاسه سره الله داسې نعمتونه ورکوي چې د دوی سترګې به پرې یخې شي. نو
د الله نه یره دې ته ټول موږ ضرورت لرو، خصوصا په دې دور کې، په دې دور کې د ټکنالوژۍ په دې دور کې، په دې دور کې چې خلک د الله نه ډېر لرې تللي دي، الله د دین نه ډېر خلک لرې تللي دي. په داسې دور کې چې داسې خلک به ویني چې الله دین پورې مذاق کوي، مسخرې کوي، ټوکې کوي. داسې دور کې چې دنیا غالبه تقریبا په هر کس باندې، په داسې دور کې چې علم کم شوی دی، په داسې دور کې چې علما کم شوي دي، په داسې دور کې موږ سخت ضرورت لرو دې قسمه نصیحت ته، د الله نه یره. دا مختصر یو څو خبرې وې بس. په دې نیت مې وکړې که چېرته دا زړونه ویرېږي د الله نه، او که چېرته دا صفت په موږ کې راشي، او که یره پکې او کمزورۍ او ترقي پکې وکړو، الله سبحانه وتعالی دې موږ کې دا یره پیدا کړي، او الله سبحانه وتعالی دې زموږ دا زړونه نرم کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د آخرت د عذابونو نه او د سختو نه دې الله موږ په امن او امان